د شعبان میاشت شروع ده او زمون پښتانه ورته د شوقدر میاشت وایي. دې کې یو شپه ده 15مه شپه د دې میاشتې چې هغې ته د شوقدر شپه وایي، شب قدر. شب په عربی کې شپې ته وایي، په فارسی کې شپې ته وایي. د دغه شپې په نسبت باندې د ټولې میاشت د خلک د شوقدر میاشت وایي. رب العالمین هر څیز کې فرق پیدا کړی دی، بعضې څیزونه د بعضې نه غوره او افضل پیدا کړي دي. زمونږ پښتانه وایي د لاس دا ګوتې مې یو شان نه دي. د یو پلار بچي وي یو شانتي یو بل شانتي وي. ورځو کې فرق دی، د جمعې ورځ، د عرفې ورځ، د اختر ورځ، دا د نورو ورځو په نسبت د الله په نسبت بهتري دي. شپو کې دغه رنګې الله فضیلت پیدا کړی دی. لیلة القدر په رمضان کې چې کومه شپه ده یا شب قدر، لیله او شب یو شی دی. لیله ورته عربی کې وایي او شب په فارسی کې وایي، خو زمونږ په اصطلاح او په عرف کې د عربی هغه لفظ لیلة القدر دا د رمضان هغه شپې سره تعلق لري، او فارسی والا ټکي شب قدر د شوقدر دی 15مې سره تعلق لري. انبیاءو کې خدای پاک بعض افضل ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه په ټولو انبیاءو کې ډېره غوره او ډېره بهتره ده، اگرچې پیغمبرانو کې ناغوره یوم نشته. ټول د الله د هدایت ستوري دي او ټول افضل او بهترین د خدای پاک خوښ بندګان. خو مرتبه د حضور پاک مبارک د ټولو نه اوچته. دارنګه حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام دا په پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوندان دي. نو بعد د هغه غوره شپو نه دې میاشت کې 15مه شپه ده، او بعد د غوره ورځو نه په دې میاشت کې 15مه ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شب قدر یعنی د شعبان، عربی کې شعبان ورته وایي، 14مه شپه شوه نو حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته ووایي چې په دې شپه د الله عبادت وکړه. دا شپه خدای ته خوب پرېږده او عبادت وکړه، الله ته پکې زاري وکړه. نو اخره شپه کې پاڅېدم، نفلونه مې وکړل، خدای ته مې وجړل او الله ته مې ډېره زاري وکړه. نو د سحر د سبا د خطو سره جبریل علیه السلام راغی، وی خدای پاک ستا په دې زارۍ او په دې عجزۍ او په دې عبادت ډېر زیات خوشحاله شو، نو تاله 3 حصه د امت درکړه. 3 حصه د امت هغې دپاره ته سفارش کولی شي. وی ما ته تپوس وکړه چې باقي 2 حصې امت به څه کوي؟ وی الله ته پته ده، نیم خبر. وی دغه ورځ تېره شوه 14مه، نو په 14مه شپه بیا جبریل علیه السلام راغی، بیا راته ووایي چې د شپې د آخره شپه د آخره حصه په عبادت باندې مشغوله کا او الله ته زاري وکړه. وی بیا پاڅېدم او خوب مې پرېښود او الله ته مې زاري وکړه او مونځ مې وکړه، فریاد مې وکړه، امت له دعاګانې مې وغوښتې. نو د سبا د خطو سره بیا حضرت جبریل علیه السلام راغی، وی الله راولېږلم تاله خدای پاک ستا د امت 2 هغه 3 حصه هم درکړه، 2/3 حصې د امت د دې کې به ستا شفاعت الله تعالی قبلوي. وی مې چې هغه باقي 3 پاتې شوه د هغې به څه کېږي؟ وی الله ته پته ده. وی چې 15مه شپه شوه نو بیا جبریل علیه السلام راغی او بیا راته ووایي د شوقدر دا 15مه چې ورته وایي، وی راته یې وایي چې پاسه په آخره شپه کې والله ته عبادت تهجد وکړه. وی بیا پاڅېدم، تهجد خو به حضور پاک مبارک خامخا کړ، خو لږه زیاته حصه په عبادت کې مشغوله کړه. وی بیا مې عبادت وکړه، الله ته مې زاري و جړه او فریاد وکړه، امت له سوالونه مې وکړل. نو چې د سبا د خطو وخت شو نو دغه وخت کې جبریل علیه السلام راغی، الله راولېږلم هغه باقي 3 حصه هم الله د امت تعالی درکړه. د ټول امت متعلق به خدای پاک ستا سفارش قبلوي. الحمدلله. نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې الله باندې شرک نه کړي او مشرک نه مړ شوی او کافر نه مړ شوی، نو زما سفارش به ورته رسېږي انشاءالله العزیز. خو چاته به لومړي وخت کې ورسي، دوزخ نه به په بالکلیه مکمل بچي، او څوک به په دوزخ کې غوټې وخوري نو د حضور پاک مبارک په سفارش به راوځي. څوک به پکې څه کلونه تېر کړي، څوک به لږ زیات ټیم تېر کړي، څوک به لږ کم،
یعنی الله به داسې کوي چې د دې ګناهګارو نه به څه ناڅه هغه ګناهونه په دوزخ کې رجوي. پلیت سړی خدای جنت ته نه داخلوي. او د هغې زه یو مثال در کوم، لکه زمونږ جامه چې خیره نه شي او پلیته شي مونږ ورسره څه کوو؟ ډبوي. اوس یې مشین کې خلک تاوی او پخوا به د زنانه ورته خودکوانې وي، په ټیم کې به یې صابون ډکرې ډکرې که پکې به یې واچو او اور به یې ورپسې د اوبو بل کړ او جامې به یې پکې واچولې، جامو ته به هغه اوبه خوټ کېدې او بیا به یو تخته وه او صوباړې به یې ورته وې. اوس هغه تختې او صوباړې نشته، او جامې به یې راوویستې او په هغه تخته د پاسه به یې کېښودې او په هغه صوباړې به یې ډبولې، نظر به خته او بیا به زمونږ دا طالبان به د سبیل سره په پښپو به ختل، جامه به خو ډبوله او بیا هغه ترخې اوبه به یې د صابون بار بار ورکولې، بیا به یې پاکه کړه، اوچه به یې کړې، سري به یې پرې واره د اغوستو اوبه شوه. دقه رنګې پلیته جامه ته نه اغوندې، په صوباړو ډبې په مشین کې تاوې او خوټکوانو ګرمو اوبو کې خوټ کې، نو پلیت سړی هم خدای جنت ته نه لیږي چې جهنم کې په صوباړو وګوئ او د جهنم په خوټکوانې او په مشین کې تو راتو کې او د اسخا وینې زوې او دا نوونه ته وباسي، نو د هغې نه پس به الله پاک ساک جنت ته داخلوي. لیکن بعض بندگان لږ ګناهګار د حضور پاک په سفارش به مفتو کې پاک کی، مفتو کې، او بعضې به په جهنم کې د هغه مثلا یو کال سزا ده، نو هغه له به مثلا کمه کې یو دغه به یې کي ورته یو 2 کاله به یې کي وله، لا یو 100 میاشتې به یې کي وله، د چا 100 کاله ده نو یو 2 کاله به یې کي. خو څه به الله خلکو له سزاګانې ورکوي او څه به حضور پاک مبارک سفارش کوي. نو د رسول الله مبارک په سفارش به ډېره ګناه معاف کېږي او جنت ته به دا امت الله وباسي. او چې څوک پوره امتیان شي، د حضور پاک امتی جوړېدل ګران دي، چې پوره امتی شي او د حضور پاک طریقې خپلې کړي، د هغه په سنت و عمل وکړي، ابا الله د جهنم نه مساتي او نیک په نیغه به جنت ته ور داخل کړي. خدای دې همدغسې امتیان جوړ. نو دا شپه نو ویدې راته خوشخبري جبریل علیه السلام وروله چې تعالی خدای پاک هغه باقي 3 مېسه یعنې ټول امت درکړه دي سفارش به تر قیامت په ورځ کې. وی د الله حمد مې ادا کو، په سجده ودره شکریې پرېوتم. وی بیا جبریل علیه السلام ما ته وی سر اوچت کا، وی سر مې اوچت کا، چې مې اوچت کا اسمانونه راته خدای پاک د بره نه راښکاره کړه. دا کشف دی د حضور پاک او معجزه ده، لکه د شیشې غوندې د اسمانونه ښکارېدل. او په اسمان د پاسه چې څومره فرشتې وي لیدې مې، په 2م اسمان چې څونه فرشتې وې مې لیدې، په 3م او په 4م او تر 9م اسمانه پورې چې څومره فرشتې وي په دې اسمانونو ما ته ښکاره شو، ما ولیدلې. څوک الله ته په سجده پرتې وي، څوک په رکوع وي، څوک په قیام وي او النیت یې تړلی و، الله ته زاري او عبادت کوي. یو موقع کې حضور پاک مبارک وفرمایل، چنګار غوندې نارې شو، چنګار کشف وشو، صحابه هم هغه چنګار واورېد. تپوس یې وکړه د صحابو نه، وی په دې چنګار پوه شوې؟ صحابه وی نه د الله رسوله مونږ خو پې چنګار هم واورېده خو پته نه لګي چې دا د څه دی. وی دا د اسمان هغه چغار تاسو واورېده. ولې؟ وی یو لیش دی په اسمان کې داسې نشته چې فرشته په الله ته په سجده نه پرته، ټول ډک دی. نو مناسب دی چې دومره ډېرې فرشتې په اسمانونو پرتې دي او دا چنګار وکړي. دونه د خدای فرشتې دي نو د الله ډېر لوی قدرت دی او د الله ډېر لوی شان دی او الله ډېر ښکلی دی او مخلوق یې هم ښایسته او ښکلی پیدا کړی دی. نو د مارونو وی چې مې وکتل دا فرشتې راته په اسمانونو د پاسه راښکاره شو. دروازې په اسمانونو کې دي، غټې دروازې په اسمان کې یو غټه غټه دروازه ده. وی د لومبي اسمان د دروازې چې کوم څوکیدار و د هغه اواز مې واورېد، د 2م مې واورېد، د 3م مې واورېد، تر 9مه پورې. او لومبي اسمان والا څه وایي؟ هغه څوکیداره فرشته خازن او یا الله نن شپه دا د شب قدر 15مه شپه وه، خدایه نن شپه چې تا ته څوک په سجده پراته دي، نو خدایه خشته جون وله ورکې. د 2م اسمان هغه فرشتې اواز مې واورېد، هسه وایي یا الله نن شپه چې تا ته څوک په رکوع ولاړ دي، ځکه څوک په سجده دي څوک په رکوع وي که نه، نن شپه چې تا ته څوک په رکوع ولاړ دي، خدایه خوشحاله جون وله ورکې. خوشحاله جون دنیا سره هم تعلق لري وغیرت سره. زه طالبان هم دا دعا کوي چې خدای د دواړو جانو خوشحاله ژوند هم نصیب کړي، بس د دې نه غټه دعا بله نشته دی. د دې دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه، دنیا کې هم خوشحالي او اخرت کې هم خوشحالي. دنیا کې خوشحالي رالي د غم نو د مصیبتونو تکلیفونو لاجونه خلاص شي، او اخرت کې خوشحالي راشي د عذابونو او جهنم نه خلاص شي. څونه ښایسته دعا. یو ټکی وی چې 3
د اسمان والا دروازې دعا مې موړې ده. اسوي وی یا الله نن شپه چې تا ته څوک په جړا دي او تا ته زاری که یو جاړي نو خدای هغې له خوشحاله جون ورکه. وی د څلورم اسمان والا دعا مې موړې ده. اسوي او یا خدایا نن چې تا ته څوک تلاوت کوي تلاوت کې لګیا دی نو خدای خوشحاله جون ورکه. پنځم اسمان والا دعا مې موړې ده. اسوي وی یا الله په دې نن شپه کې چې کوم سړی تا ته ذکر کوي الله تا یادوي نو پروردګار هغه له خوشحاله جون ورکه. ورپسې هغه بل اسمان والا دعا مې موړې ده. اسوي یا الله نن چې کوم سړی تا ته لاس پورته کړی دی او ستا نه سوال کوي نو خدای سوال او دعا ولا قبوله کړه. یو د سجدې والا لپاره، بل د رکوع والا لپاره، بل د قیام والا لپاره، بل د جړا والا لپاره، ٹھیک شو خبره، بل د ذکر والا لپاره، بل د تلاوت د قرآن والا لپاره، او بل د دعا والا لپاره. د اوو اسمانونو هغه مقرب فرشتې د دغه انسان لپاره دعاګانې کوي. کوم انسان څوک به په سجده پراتی هم پکې راغی، څوک به په رکوع هم پکې راغی، څوک به په قیام هم پکې راغی، څوک به تلاوت کوي مانځه کې یادات هم پکې راغی، څوک به ورته جړا کوي هغه هم پکې راغی، څوک ورته ذکر کوي هم پکې راغی، او که څوک دې سوال کوي دا هم پکې راغی. دا د دې شپې برکت او خصوصیت شروع. لږه شپه ده او فایده یې څومره ډېره شوه. او ما چې وختنی کوم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی، د حضرت ابو هریره نه منقول. فرمایي چې ان الله ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا. خدای پاک د لومبي اسمان ته د شو قدر په د میاشتې په دا نیمه کې په دا پنځلسمه شپه راکوزېږي. نو د خدای کوزېدل د خدای د رحمت راکوزېدل، د الله کوزېدل د خدای د شان سره مناسب دي. داسې کوزېدل نه کړي لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږي. د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته، لیس کمثله شیء. د دې لومبي اسمان ته راکوزي نو څه چل کوي؟ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې بنو کلب یو قبیله و، هغې به ګډې چیلې ساتلې. نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري؟ نه، د یوې ګډې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی. نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډې چیلې دي، غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي، ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي، او شاته هم ورته وایي ګډو چیلو ته. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردګار بخي. هغه مخلوق څوک دي؟ هغه دي چې په دا ورځې د الله روجې ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاري وکړي او عبادت وله وکړي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته. چې موسی علیه السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه وت لاسونه یې وله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زموږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وایي حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. ای زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جار. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړو چې د عبادت ولې کې؟ وایي د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وایي الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخښلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کې د یو ګناه کړی دی چې په هغې خبر دی او ده پې خبر یم. ور الله دونه پرده پوه دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کړي چې دا څه ګناه و، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوهېږم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کې کوه او که نه کې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په جرا چې هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلاو شو. وی زما درخواست د الله ته مخکې کړه او ستا درخواست مې مخکې کړه. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا د ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟
که هغه ګناه کړې ده چې الله وی بالکل یې نه بخم دا دې څه ګناه کړې ده سړی ورته وایي وی الله د زما ګناه نه خوله وی نه نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم الله په ما پردونه بخي نه سزا ورکوي لیکن هغه پرده ولا نه اوچتوي او موږ څه کوو من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به دې سړي په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي او موږ څه کوو پرده اچو نه پرده اوچتوو یو سړي کې به غلطي نی موږ ورپسې جوړوو یو سړي کې به ګناه نی موږ ورپسې هغه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دا نو پټېږه د پیغمبر امتي هلته جوړېږي یو سړي کې غلطي دا پټېږه یو سړي کې نقصان دی پټېږه او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پهله چې پکې نی ورپسې راوباسو پلانکی کې دا چل دی پلانکی کې دا چل دی دا ډېره خطرناکه ګناه وایي ښه نه الله په ما پرده واچول او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم اوس به څه کوې نو تا خو بخي نه وایي که مې بخي او که مې نه بخي عبادت زما کار دی بخښنه د خدای کار دی عبادت خو ولې نه پرېږدم خفه کړی مې دی نور یم خفه کړمه خپل رب مې خفه کړی دی غصه کړی مې دی نور یم خفه کړم که مې بخي که مې نه بخي بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم او ولې ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم هغه ته وجاړم او بل د بخښنې خاوند نشته چې د دا پرې پرېږدم هغه ته لاړ شم نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی نو که ما بخي که نه بخي دقه جړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم دا زما کار دی او بخښنه دا کار دی څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته الله سره مناجات یې کو رازداري کوله چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې وي او ته به یې نه بخمه وی هغه وخت مې وبخه چې هغه خپله عاجزي وکړه او خپله زاري یې وکړله نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کړو د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکو په سخت به خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا روزي راکوي مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي راکوي مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي راکوي ته خو به وکړې چا سره دا کار نو پروردګار دغه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه شپه چا د الله عبادت وکړو او دروازې ورته روژه ونیوله نو خدای پاک په دغه شپه باندې دغه خلک د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پروردګار بخي او داسې ناشنا غوندې غږ چې اوږده سوکړه یې ختلې ده نو دی ودرېد د الله دې قدرت ته ګوري حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو او به یې فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب د الله د قدرتونو نه به الله معلومه امام شافعي صاحب وایي که نه چا یې تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته وایي ګوره البعرة تدل علی البعیر وایي چې په ځمکه پچه پرته نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی پچه خو بغیر د اوښ نه نی که پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی چې چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي عجیبه دلیل دی نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایه دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت فورا الله د هغه شک ختموي وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واغېسته چې ستاسو لوی قدرت دی خدای فرشته ولا راغله ولې وی د الله دې قدرت ته حیران یم داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان مونږ ورته مناره وایو وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو وی د غر دې څوکې ته وښیږي نو پیغمبر له خدای ګورې ډېر لوی طاقت ورکړي د غر څوکې ته ورسېد چې اوښت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده خدایه دا دې څنګه راغښتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرک یا مثلا یو پلیټ الاوړي خدایه دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغښتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده فرشته ورته وي دې نه ناشنا شی راته وښایو وی لکه خوښ دا هغه غر میدان ته یې کړ زلزله راله په دې غر باندې چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې او ځان ته پرته وه ترې پرېوته
چې پرېوته وی ورشه ورڅخه غر ته لږ سر ورتاکه چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتاکه انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته وله راله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غار کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په منځه ولاړ دی لمونځ کوي دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دی غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا دا انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي الله په دې قادر دی ورونو که نه دی بیبي مریم ډېرې ماشومه وه که نه حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام وه نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد جوړ هم ده یو وینه زما وي بل وینه زما وي زه به یې تربیت کوم بل وي زه به یې تربیت کوم نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه غورځو تورات به یې لیکل نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا نو یو کوټه ولا جوړه کړه او په هغې کې دا بیبي مریم کېنوله کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننه بعد نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته او څنګه روزي وه مفسرین لیکي وی د جمې میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په وړي کې نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وی انا لکې هذا دا میوه ده کومې راغلې دروازه خو ما د بار نه جرنده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې فرجونه او دا دغه خو نو که نه ده سټورونه دا د جمې په وړي کې او د وړي په جمې کې دا د کومې نه راځي هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینه ماشومه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي نو چاله چې وغواړي بې حسابه روزي او رزق ورکوي دا چې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړې وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خاوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق هرونو دا عقیده په خدای کامله وساتئ چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب چاله چې الله وغواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځو سلام یې وګرځو نو تپوس یې ترې وکړي ملګري څوک یې بني آدم د آدم علیه السلام اولاد کې من وصي دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دغه د الله عبادت دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم مرګري د کله نه دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیه السلام حیران شو خدای دا د عمر ته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې ویني نه ګوټ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته ګپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پوره ورونو الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان به هم بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم نه هغه به وروسته راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړي دا د الله رحم دی که نه دی په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم مونږ نه ثواب ایسته یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب او زبردست ثواب لږ هم نه بې شمېره نیکۍ
او قبل ورته وایي چې وعلیکم السلام دا هم ثواب وشو. که دې وایي چې السلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب وشو. که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو. که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د درې چنده زیات ثواب وشو. که پرنجه وکړي ټوشي وکړي نو خو انسان د خامخا ټوشي کوي. دې رس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی، دا خو طبیعي چیز دی. او دې وایي الحمدلله بیا ثواب وشو. ابله چې واوري یرحمک الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي، هغه به الله اجر او ثواب ورکړي. په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه وي، په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي. د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي، پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي. څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکي شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کړي، د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي. حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي. نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغی 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر. بخاري کې حدیث دی، د ترمذي شریف کې حدیث ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې شته. ورمایي ورته وی دا خو سل نه چې زر کرتا الله رحمت یې نه زیات دی ورته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي. د خدای څونه رحمتونه دي. ماشوم دې اوچت کړه او په سر دې ور لاس کېښود اجر درکوي. مشر ته بالغ کېښود ثواب درکوي. مشر ته مټه دې ونیوه بابا راځه سودکي طریقې جوم الله ثواب درکوي. د استاد قدر دې وکړه الله ثواب درکوي. جومات ته خیخ پرې دننه کړه ثواب درکوي. ګسر اعتبار ویسه ثواب درکوي. قرآن شریف دې خپل که په هغې الله ثواب درکوي. یعنې داسې الله پاک او هسې را جبړه کوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دې چلوي. دومره د خدای رحم یو سکند که ته وایې چې زما دې 30 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک درته دام درکوي. او دې ته مثال درکوم وایي د شپې خو به زودې منه زما ثواب به څنګه کېږي. حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې وده کېږي اودس وکړه او چې اودس دې وکړه نو لا اله الا الله شروع وکړه نو چې خوب درغې که نه او په دې کې وده شوې نو تر پاسېدو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تېر شو. او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په صف کې پاتې. اوس ورسره څه کوې؟ دا اوس خدای پاک مونږ له بانې لټوي که نه لټوي؟ په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده. دا به څنګه کېږي؟ دا خو د شپې ثواب شو خو د ورځې به څنګه کېږي؟ وایي ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه. هر مونځ چې دې وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه. ښه نو چې کله وده کېږي بیا آیت الکرسي وایه. نو ستا ټول ټیم په ثوابونو کې لګیا دي لیکلي کېږي. ښه په یو موقع کې فرمایي وایي مانځه پسې 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه. څو شروع؟ سل شو که منځونه څو دي؟ 5 دي. منځونه څو دي؟ 5. نو څو شو؟ 500 شو. 500 شو. نو چې 500 دا شو او د شپې وده کېږي او 100 کرته یې ووایي نو 600 شو که نه؟ نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی. نو چې 600 د په لسو کې څو شو؟ 6,000 شو که نه؟ نو حضور پاک فرمایي تاسو چې څوک دی چې در باندې 6,000 ګناهونه کړي د 6,000 ګناهونو ذمه دار خدای څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه یې کړي؟ یعنې موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته. موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي. نو چې موږ بدقسمته یو فوټې غوندې په کنځلو خوله ستړی کوو په غیبت موږ ستړي شو په چغلۍ موږ ستړي شو لیکن دغه معمولي عبادت موږ نه کوو. دا خو زموږ پوره غلطي شو. نو جناب پرې د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاڅېد او رب العالمین ته عبادت وکړه د هغې انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی. او د هغه سړي عبادت څومره مزېدار واله عبادت. نورونو لیله د شب قدر شپه عبادت وکړئ الله او د ورځې روژې ونیسئ. دویم د ورځې روژې ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړئ. حضور پاک مبارک فرمایي وایي چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي مغفرتونه. خو یو څو کسان نه بخي ګورې لکه یو پټې درته خبره سخته کړم حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي. هغه څوک دي چې هغه نه بخي؟ یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي شرک کوي هغې نه دې مله وساتي. دویم څوک دی؟ سودخور چې سودي کاروبار کوي. دریم څوک دی؟ جادوګر او کوډګر چې په خلکو جادو کوي او کوډه کوي. څلورم چې شراب څکي همیشه
اوس یو سړي اوس کله توبه ته وي توبه نس کم دا خیر چې همیشه شراب څکي بل همیشه زناکار خدای دې مسلمانو ساتي که یو کس نه وشو توبه وایستله زه الله به معاف کړي خو چې همیشه او بل پکې څوک دی یاره دې نه خو به انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي شکر د شرک هم موږ نه کوو موږ الله یو منو داسې ده که نه ټولو وایي چې ایمان هم تازه شي الله وحده لا شریک یو منو شکر او سود بم چې د بدقسمته چې د یو کس دوه کوي ګنې الحمدلله هم مسلمانان د دې نه خلاص دي او د شرابو نه هم شکر دی خلاص شو او د دغه بدعملیان هم شکر دی خلاص شو او ټولو جادوګرو نه هم خلاص شو خو یو کس پکې بل دی څوک دی مشاهد چې کینهګر خدای نه بخي او د ما په خیال چې دا بیماري د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص دی توبه وباسئ حسد من شر حاسد اذا حسد کینه ډېره خطرناکه ګناه او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې د هغه دې څه وکړل اسم نشي کولی اکثر طالبانو ته دا ټکې وي زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي د هغه څه نشي کولی دله دا سزا ډېره ده چې ډېر خپل وخوړو بل نه خورئ که نه زه بل زه تا سره کینه وکړم تا ته نقصان نشم رسولی ځان له مې وخوړو دې غټه سزا شو او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض دی لکه مثلا یو سړي د خدای علم ورکړ او زه ورسره حسد او کینه کوم نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړ چې خدای پاک دا علم دې ولې ورکړی یو سړي د خدای مال ورکړ یو سړي د خدای حسن ورکړ یو سړي د خدای عزت ورکړ او زه ورسره کینه کوم نو دا نعمتونه الله ورکړل نو دا الله په نعمت زما اعتراض دی چې خدای دا نعمت دې ولې ورکړ الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې ته په خدایه کې ما سره ځان شریک یې په علم او پوهه کې ما سره ځان شریک یې دا په خدای اعتراض نو دا څو څیزونه دي چې د دغې کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي 300 رحمتونه او د 300 بخششونه دا سړی پاک دی نو د دې نورو نه خو شکر دی مونږ خلاص یو خو کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه الله نه سوال وکړئ دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په لاړه کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد د کینې نه محفوظ وساتي نو دا شپه د شب قدر اوس دې ته شب قدر ولې دی شو قدر چې مونږ وایو د قدر شپه نو قدر دوه معنی دي قدر عظمت او لویه ته وایي د لویه شپه ده هغه لویي خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څومره مهربان دی دویم قدر تقدیر ته وایي رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلانکي سړي د یو کال تقدیر ولیکي او د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري دونه به دې وبس کي دونه به دې ګرځي بیماری به راځي نه به راځي مرګ به راځي نه به راځي نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي یو کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیماری او ګرځېدل او ناسته ولاړه دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي نو په رمضان کې کوم لیلة القدر راځي نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته وانه کړي چې راواخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ده ځکه ورته لیلة القدر وایي د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شروع شپه د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي نو داسې سوال دی وکړي داسې سوال یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکلی کېږي فرشتې لیکي نو خدای زما په تقدیر کې روح صحت واچي خدای زما په تقدیر کې ایمان واچي خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچي خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچي او سپېرتوب دې وباسي خدای زما په تقدیر کې رزق واچي زما تقدیر کې عزت واچي الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده الكتاب قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات کې ورته وایي لیکل او یا روانول وایي دا زما اختیار دا کار د کولی شم نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال دروازې به یې روژه ونیسي او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې راپاڅېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه یوې بیبي سره به یوه شپه وه نو چې راپاڅېدم د شپې حضور پاک مبارک نو ویړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره لیدلې نو دا بند بیا خامخا خفه کېږي
هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو را پاڅېده نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جومات ته لاړم شپه تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه پرې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي نو فاطمې رضی الله عنها کرارم حضرت علي صاحب کر همې را پاسو ولې ویې چې نبي علیه السلام نشته ما کړی نن شپه و اوتېرې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته وی علي صاحب را پاسېد رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را پاسېده حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم را پاسېده وی علي صاحب راځئ ما ته پته نه ارانه مخکې شو مونږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره ده دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي دي او یا دې سړکه پورې دي دونه فاصله کې د بقي مقبره ده علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقي چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې غټ غټ بوټي و پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې عصري خان او غزان مخکې دی مونږ ورپسې یو دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده خولې مبارکې نه به خوشبویي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو نو هغوی ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده نو په دې لار تللی مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسې لا وی زه ورپسې روان شو او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم هغه باغ ته ورپسې ورغلم داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین دا نږدې صحابه دې ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېږدې او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پرې پوهېدل نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان شو مونږ ورپسې یو د بقي مقبرې ته ورغلو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مې رڼه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا د حضرت عیسی علیه السلام ویلي دي نبی علیه السلام به د خپل امت لپاره استعمالوي یا الله زما د امت لکه ته عذاب ورکړې فانهم عبادك نو خدای ستا بندګان دي عجیبه لفظ استعمالوي ستا بندګان دي نو چې ستا بندګان دي نو مناسب نه وي چې ور عذاب ورکړي او که ورکړې نو ستا بندګان دي څوک تپوس در نه شي کولی د چا پې څه څوک پکې غرض نه شي لرغولی لکه د یو سړي مړی دی او وله ډب ورکوي څوک ورته ویلي چې ولې دې وله ډب ورکړو او روز ستا ما سره څه کار دی ما په بیه اخیستی دی او زما مړی دی زه پوهېږم کار مې پرې شي نو ان تعذبهم فانهم عبادک خدایه که ته د ما د امت له چې ستا بندګان دي عذاب ورکوې نو ستا بندګان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندګان دي پکار دي چې رحم پرې وکړي وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او خدایه که ته یې وبخې سره د ګناه نه یې معاف کړې نو د غلبې خاوند دی څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې دې وبخل او د حکمت خاوند دی دې کې به ډېر لوی حکمت وي غټ حکمت به دی کې ډېر لوی رحم به وکړې ډېر لوی رحم به وکړې او واقعي پروردګار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته درونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دی دا مور چې په بچي رحم کوي یا دا اسپه حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپه په بچي باندې اګنیږي خپه ته اخوا کوي رحم پې کوي چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي سپی په خپلو بچو رحم کوي دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی دا به څونه لږ به یې که ډېر به یې
انسانان په قربونو دي او د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې خو د قربونو نه زیات دي او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل بسونه وی هغه یو کم سل الله ساتلی دی یرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي. دې حدیث ته چې وګورم زه انشاءالله چې یو به هم دې پاتې نه شي. دومره د رب العالمین رحم دی. نو حضور پاک مبارک فرمایي ان تعذبهم فانهم عباده وان تغفر لهم خدای که ته بخي. نو تپوس کولو والا خو تانه څوک نشته، ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده، د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی. نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک ته دا نشي ویلی چې دا دارو دې غلط ورکړل او وروره زما کار دی نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم ځه ملا صاحب خپل جومات کې سبق وایه ژړلې. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ورپرېوتل. بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی ځکه چې څوک چا ته تکلیف ورسي نو راځي الله ته ژړا شي په فریاد شي د فریاد ځای خو رب دی که څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي. او حضور پاک مبارک کان اذا حضبه امر فزع الى الصلاه چې څه کار د غم به پرانه نو الله ته به مانځو درې نو ځکه هغې دې تپوس کوي بابا ولې چا تکلیف در کړی دی نقصان درته چا رسولی دی نه نو ولې په دا شپه کې راوتې او فریاد دې شروع کړی دی او جاړې وی جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې ډېره مبارکه شپه ده نو که امت دپاره د سوال کې نو ډېره مبارکه شپه ده راپاسه. نو ما وی چې راشه داسې ځای ته ځم چې هېڅوک پکې نه یو دیم یو مېره وي او ټوله تیارې وي چې د خپل امت دپاره د الله په دربار کې سوال وکړو. وروڼو څومره رحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام په خپلو امتیانو او مؤمنانو څومره رحم والا دی. نو زمارو دروازې رجوع نیسئ پروردګار د الله د رضا دپاره دومره ګرانه خبره نه ده. او د شپې خوب وکړې خوب منع نه دی ښه په لومبۍ حصه کې خوب بهتر دی او په آخره شپه کې تهجد پاسئ نو الله له عبادت وکړې تهجد وکړې او د خدای نه سوال وکړې. ښه دا شپه کله ده نو دا د اتوار شپه ده راتلونکې اتوار شپه د اتوار ورځ 15مه ده او د شپې د خالی او د اتوار په منځنۍ شپه چې د اتوار شپه وده یعنې بېګانۍ شپه نه راتلونکې سبالنۍ شپه دا د شپه قدر شپه شو. نو د شپې الله ته عبادت وکړې او د ورځې رب العالمین ته روژه ونیسئ او خصوصا زنانو ته خامخه ووایئ. سړي په دې عبادت کې لږ کمزوري او زنانه پکې تکړی. نو دوستانو ته مو وایئ چې کوم تاسو ورته ورسېږئ ما تاسو ته مسله بیان کړه د الله د رضا لپاره ما له به خدای اجر راکړي او تاسو چې څومره خلکو ته دا خبره ورسوئ نو چې هغوی څومره عبادت وکړي او روجې ونیسي هغوی له الله څومره اجر ورکوي د هغوی به نه کمیږي هغه هم رب العالمین تاسو له درکړي. نو دا خامخا زنانو ته مو وایئ. او کوم ماشومان چې هغه د روجې د نیولو طاقت نه لري ډېر واړه وي نو پرېږدئ. خو که کوم واړه نابالغ هم وي او د روجې طاقت لرلی شي صحابه کرامو په خپلو نابالغو بچو چې طاقت د روجې به یې لرلی شو نو په هغه بچو باندې به هم روجې نیولې. ښه وروڼو دویمه خبره درته وکړم هم د دې میاشتې سره تعلق لري. دا خو خاصه د 15مې شپې او د 15مې ورځې خبره مې وکړه نه د شب قدر دا ټوله میاشت دا برکتي میاشت. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث چې حضور پاک مبارک به د شب قدر په دې میاشت کې زیاتې روجې نیولې. بله میاشت کې دومره روجې نه نیولې څومره روجې چې به د شعبان د شب قدر په دې میاشت کې نیولې. دا د تعظیم د روجې د وجې د رمضان د میاشتې د وجې. نو ټوله میاشت روجه نیول نه دي پکار چې سړی ټوله میاشت نیسي خو اکثر حصه په دې کې روجې نیول ښه دي. کله چې هوس کېږي نو په روجو الله ډېر خوشحالېږي. الصوم جنة حدیث پاک کې راځي چې روجه د جهنم نه ډال دی ډال. نو نفلي روجې که څوک نیوي شي په دې میاشت کې ډېره فایده لري. اوس خو لږې ورځې پاتې دي تقریبا 14 ورځې پاتې دي نو اوس هم که یو سړی پکې نیسي او بیا په روجو کې بهترې روجې په نفلي روجو کې صیام داود دي داودي روجې چې ورته وایي داود علیه السلام روجې د هغې نبي علیه السلام صفت کړی دی. هغه داسې روجه وه چې یو ورځ به یې روجه وه یو ورځ به یې کوجه وه بیا به یو ورځ روجه وه او یو ورځ به یې کوجه وه. نو که دا هم زنانو ته وایه ښه که د چا وس کېږي او داسې روجې نیولې شي نو ودې نیسي. او دی وایي چې الله وایي چې انسان او پیریان مې عبادت له پیدا کړي دي نو پیریانو باندې او په پیریانو مونځ هم شته روجه هم پې شته زکات هم پې شته حج جهاد بالکل دا ټول پې فرض دي.
جنات د خپلو عاملانو په وینا غلاګانې هم کوي، ځکه زما کوره بغیر د غل نقدې پیسې غیبېږي. بالکل څنګه چې انسانان غلاګانې کوي د خپلو مشرانو په ذریعه، مشر ورته وایي ورشه غلا وکړه. دغه رنګې پیریانو ته هم چې هغه خپل مشران وایي چې غلا وکړه نو کوي. غله په انسانانو کې هم شته، په پیریانو کې هم شته، ډاکوان په انسانانو کې هم شته، پیریانو کې هم شته. دلته کې دا غلط خلک وي، خلک غلاګانو پسې ګرځي، هغې کې هم شته. او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وایي چې پیری او انسان دا دواړه ما د عبادت لپاره پیدا کړي. دعا وکړئ یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. خدای موږ له د عبادت توفیق راکړي. خدای د ګناهونو نه پابندي وساتي. خدای دغه شپه د لیلة القدر شب برات هم ورته زموږ دا خلک وایي. شب شپې ته وایي، برات وایي زارګۍ ته وایي. برات بری مې کړی وی، لکه پلانکې جج بری کړ. یعنې خدای پاک په دې شپه باندې ډېر مخلوق د دوزخ نه او د عذاب نه بری کوي. نو خدای پاک دې موږ له په دغه شپه او په دغه ورځ د عبادت توفیق راکړي. خدای د ګناه نه او د عذابونو او دوزخ نه برات نصیب وګرځولي کړي. او راتلونکي کال او د ټول عمر په تقدیر کې د خدای پاک زموږ د سعادت او د نیکبختۍ لیکلو کړي، او د بدقسمتۍ نه او د رسوایۍ او د ذلت او د دنیا او د آخرت د زیان نقصان نه دې خدای موږ محفوظ وساتي. خدای دې زموږ مشران وبخي، او زموږ چې څومره کشران دي الله دې موږ ته د اسلام او د ایمان د هدایت او د نیک عمل زندګي نصیب کړي. نو کې زموږ په دې وطن کې چې دا څومره فسادونه شروع دي او مسلمانان دا په لویو فتنو کې مبتلا دي، او دا بمبارین په بعضې مسلمانانو کېږي، جوماتونه او ماشومان او بچي او ښځې دا پکې شهیدان شو. خدای پاکه زموږ په دې وطن کې امن او امان راولي. د مسلمانانو پروردګاره دا وینې محفوظه کړي، او خدای پاکه زموږ د مسلمانانو په دې وطن کې امن او امان راولي، او دا هر قسمه آفتونو، عذابونو، قهرونو، غضبونو نه خدای په امن کې وساتي. خدای اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.